لطف الله زاهد ته بلنه ورکوم چې راشي خپل لرې سره سره شریکي. لطف الله زاهد. وای زما پښتو زما سرمنده، زما پښتو زما سرمنده، دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي نه. د غونډې د درانه صدر په تالار کې ټول ناس راغلو ملګرو په اجازه اول یو سلوي زیری د سولې وروړم زمه لر او بر خبروم، زیری د سولې وروړم زمه لر او بر خبروم، پر ویاله شور د ماشومانو دی ګودر خبروم. او خدای دې خبر چې په تحفه کې به څه راکړي که نه، خدای دې خبر چې په تحفه کې به څه راکړي که نه، شپه روڼوم او ورته ناست یم سحر خبروم. غزل ده او غزل له خاص کر د پښتو ادبي ملګرو ته ډالۍ وي. ای زما خوږو ساده په لار ملګرو، ای زما خوږو ساده په لار ملګرو، راځئ چې وباسو له دې شاره شامار ملګرو. او نور د وحشت دا تورتمونه هېڅ زغملی نه شو، نور د وحشت دا تورتمونه هېڅ زغملی نه شو، وطن ګټوکه په بدله کې ویدار ملګرو. او سرې ګریوان او پرې څادر ته نن، سرې ګریوان او پرې څادر ته نن، راځئ راوړو له نوي شارستن او تار ملګرو. او چې ولیدو ته د لرې سیاحین را درومي، چې ولیدو ته د لرې سیاحین را درومي، خاص له رنګونو او خوشبو جوړو شار ملګرو. او دې زورېدلي ژړېدلي او مظلوم ولس ته، دې زورېدلي ژړېدلي او مظلوم ولس ته، چا هم ونه ویل په مینه کې جیو جار ملګرو. او ای هریپال زایده ته به مسالار سړی، ای هریپال زایده ته به مسالار سړی، زه به د سولې په رڼا او خوږلار ملګرو، زه به د سولې په رڼا او خوږلار ملګرو. د توجه څخه نړۍ مننه.